انټارکټیکا د واورو څخه ډک دونه لوی او غټ براعظم دی په کوم کې چې تر 15 کیلومتره پورې لاندې صرف یخی دی. دونه ډیره واوره او هغه هم د 150 لکه کیلومتره پورې غځېدلې، یعنی د انټارکټیکا سایز تر امریکا هم ډیر زیات دی. که د جون جولای په میاشتو کې ګرمي هر څومره زیاته وي، خو د انټارکټیکا د یخ درجه بیا هم د -50 سانتیګریډ څخه تر -90 سانتیګریډ پورې وي. د دغه شدیدترین یخ په وجه دلته د زندګۍ کولو چانس بیخي ډیر لږ دی. لیکن د دې باوجود په ټوله انټارکټیکا کې تر 400 زیاتې پیښې کشف شوې دي، کومې چې تر دې یخي لاندې پټې او موجودې وي. السلام علیکم ورحمت الله. د حسن ټي وي ویډیو ته یو ځل بیا ښه راغلاست. زه یم حافظ حسن او تاسو ګورئ حسن ټي وي. په انټارکټیکا کې نه د وخت تعقیبولو کوم حساب شته او نه هم پر انټارکټیکا باندې د کوم هیواد قبضه، حتی تر دې حده پورې چې په ټوله انټارکټیکا کې صرف 2 ATM ماشینونه موجود دي. د ډېری خلکو دا ګمان دی چې د انټارکټیکا تر واورې لاندې قسم رازونه پټ او پوشیده دي، لیکن څېړونکي د دغه پیچیده او رازداره براعظم د رازونو په ښکاره کولو کې شپه او ورځ محنت او خواري کاږي. دوی دلته یو څو داسې نااشنا شیان پیدا کړي دي د کوم په لیدلو چې ساینس هم حیرانیږي. نن تاسې خبرو په انټارکټیکا کې د یو څو عجیبو پیدا شوي شیانو په هکله. نو راځئ چې شروع یې کړو. 8 نمبر. په کال 2009 کې یوې څېړونکي حق حیران کړل کله چې د څېړنې پر وخت د انټارکټیکا په یخي کې دوی ته د یوې پیشۍ اسکلیټ په لاس ورغلی. اوس د حیرانتیا خبره دا نه وه چې دا د یوې پیشۍ اسکلیټ دی، بلکې د حیرانتیا خبره خو لا دا وه دوی ته چې د کومې پیشۍ اسکلیټ په لاس ورغلی و هغه د کومې معمولي پیشۍ نه بلکې د یوې هګۍ اچونکي پیشۍ اسکلیټ و. کله چې د څېړنې لابراتوار ته د دغه نااشنا پیشۍ اسکلیټ یوړل سو نو معلومه سوه چې دغه حیوان کم از کم 250 لکه کاله مخکې د مځکې پر سر اوسېدل. 9 نمبر. په کال 2014 کې د یوې څېړنې ډلې ته په انټارکټیکا کې یو څو دانې انتهایی حیرانونکي انساني کوپړۍ په لاس ورغلې. اول خو د حیرانتیا خبره دا وه چې په انټارکټیکا کې دا لومړی انساني کوپړۍ وې چې پیدا سوې، او دوهمه د حیرانتیا خبره د دې کوپړۍ شکل و. د نورمال انسان کوپړۍ په وړاندې دا کوپړۍ ډېرې جلا معلومېدلې، دا ځکه چې د دوی سر تر ضرورت زیات د باندې وتلی و. د ساینسپوهانو په وینا د سرونو دا شکلونه د کوچنوالي څخه د عجیبو عادتونو په وجه جوړیږي، او دا عادتونه په زرهاوو کلونه مخکې په اینشنټ سیویلایزیشن کې پیدا کېدل. دغه رقم انساني کوپړۍ څېړونکو ته د ایجپت او پیرو څخه هم په لاس ورغلي دي، نو ځکه د هغوی دا ګمان دی چې شاید په زرهاوو کلونه مخکې په انټارکټیکا کې هم انسانانو زندگی کوله او د هغوی یو څه تعلق د اینشنټ ایجپت سیویلایزیشن سره ضرور وو. 8 نمبر. د تیرو 500 کلونو په دوران په انټارکټیکا کې د 10,000 څخه زیات میټورایټس پیدا شوي دي. میټورایټس ډیره کلکه او یو خاص قسم ډبره ده د کومې چې زموږ د مځکې سره هیڅ تعلق نشته، بلکې د یوې بلې سیارې څخه ماتې شوي او راشوه شوي وي. د ساینسپوهانو په وینا ځینې ډبرې د دغه میټورایټ څخه تقریبا 80,000 کاله مخکینی دي. هغسې هم د دې معلومول ډیر مشکل دي چې دغه ډبرې د کومو سیارو او ستورو څخه راشوه شوي دي. مګر په کال 2002 کې پر انټارکټیکا د یوې راشوه شوي کوچنۍ میټورایټ ډبرې په کال 2015 کې د څېړنې څخه وروسته د ساینسپوهانو په وینا دا معلومه سوه چې دغه ډبره د بل کم ځای څخه نه بلکې د مارس سیارې څخه راشوه شوې ده. دا ځکه چې په دا ډبره کې داسې بکټریاوې موجودې وي کومې چې د مارس سیارې په ډبرو کې موجودې وي. 5 نمبر. په انټارکټیکا کې د یخي ژورتیا تر 15 کیلومتره پورې ده او دا براعظم تر امریکا لا هم ډېر لوی او غټ دی، لیکن ساینسپوهانو ته ځینې داسې شواهد هم په لاس ورغلي دي د کومو په لیدو چې دا ګمان کیږي چې په لکونو کلونو مخکې دغه ځای هم د ژوند کولو لایق و. د 1980 څخه ډیرو څېړونکو ته د ډیناسور، موزاسور او پلیزاسور اسکلیټونه په لاس ورغلي دي. کله چې دغه اسکلیټونو پر هډوکو باندې مزید تحقیق وسو دا معلومه سوه چې دا تقریبا 80 لکه کاله پخواني دي. نو د دې څخه دا ګمان کیږي چې 80 لکه کاله مخکې د انټارکټیکا هوا د زندگی کولو لایق وه، او شاید دغه د واورو څخه ډک غرونه د واورو څخه نه بلکې د شنو ښایستو درختو او شینګیاو څخه ډک وه. 4 نمبر. واټرفالز یا هم د اوبو ابشارونه به مو ډېر لیدلي وي، مګر په انټارکټیکا کې د ټیلر ګلیشر په ساحه کې یو ځای داسې هم شته په کوم ځای کې چې د اوبو ابشار نه بلکې بلډ فال یعنی د وینو ابشار شتون لري. په کال 1911 کې ټیلر نامي یو ساینسپوه په اول ځل دغه د وینو ابشار کشف کړي. تر ډیره وخته پورې دا ګمان کېدی چې په رښتیا هم د دغه ګلیشر څخه وینې رابهیږي، خو کله چې اوسنی ماډرن ساینس پر دې باندې مزید تحقیق وکړي نو تر هغه وروسته چې دوی ته کوم څه معلوم سول هغه تر دې لا جالب او حیرانونکي و.
دوی ته دا معلومه سوی چې تر دې ګلیشر لاندې د اوبو یو غټ ډم دی، لیکن دغه اوبو خاصه خبره دا ده چې په دغه اوبو کې د سمندر تر اوبو لا هم 3 چنده زیاته مالګه موجوده ده، د کم په وجه چې دا اوبه هیڅ نه یخی کیږي. د دې ترڅنګ په دغه اوبو کې د غرونو څخه راوتلې اوسپنه هم موجوده ده او مسلسل د دغه ګلیشر څخه اوبه پر یو ځای باندې رابهیږي. نو په هوا کې چې موجوده اکسیجن کله د اوبو د ایرن سره یو ځای سي، نو ایرن اکساید ځینې جوړیږي او د هغه رنګ سور کیږي. نو په دې خاطر موږ ته دغه اوبه سرې معلومیږي. 3 نمبر، د دغه بلډ فال یا هم د وینو د ابشار لاندې ساینسپوهانو په اوبو کې یو بل حیرانونکی شی هم کشف کړی دی. په دغه اوبو کې ټوټل 19 قسمه بکټریاوي موجود دي او دغه بکټریاوي د ژوندي پاتې کېدلو لپاره نه اکسیجن او نه هم د لمر وړانګو ته ضرورت لري. د ساینسپوهانو په وینا دغه بکټریاوي د هغه بکټریاوو څخه دي کومې چې په داسې سیارو کې موجودې وي، په کومو سیارو کې چې د اکسیجن او د لمر د وړانګو هیڅ وجود نه وي. دا چې دغه بکټریاوي زموږ سیارې ته څنګه راغلي دي، دغه راز اوس هم پټ او پوشیده دی. 2 نمبر، حال دا چې ټوله انټارکټیکا د واورې څخه یو ډک بری اعظم دی. شاید د دې په لیدلو سره به ټوله داسې ګمان کوي چې په دې بری اعظم کې به د اوبو د نشتون امکان نه وي، لیکن تاسې به د دې په پوهېدلو سره حیران سئ چې زموږ پر مځکه تر ټولو خشک او وچ ځای هم په همدې انټارکټیکا کې دی. دغه ساحه چې د ډراویلې په نامه په انټارکټیکا کې موجوده ده، تقریبا د 100 لکو کلو راهیسې یو ځل هم پر همدې ځای باران نه دی سوی. دا ځکه چې په دغه ساحه کې د داسې تیزو بادونو باچهي چلیږي، د کومو بادونو تیزوالی چې 320 کیلومتره پر ساعت باندې دی. د دې په وجه د ساینسپوهانو دا ګمان دی چې د دغه تیزو بادونو په وجه د دې ځای څاڅکي اوبه دغو بادونو پاشلي او وړي دي. او تاسو ته به دا هم وایو چې د مځکې د ټولو اټموسفیرو څخه د دغه ډراویلي اټموسفیر په لکهاوو کیلومتره لیرې د مارس سیارې سره تر ډیره حده مشابهت لري. په همدې وجه ناسا خپل د وایکینګ روبوټ مارس ته تر استولو درمخه پر همدې مځکه وازمایي. او اوس هم اول نمبر، د څېړونکو یوې ډلې ته د انټارکټیکا په یخي کې 1100 فوټه لاندې د یو انتهایی خطرناک مخلوق اسکلیټ په لاس ورغلی. د دې په معلومولو کې چې دا اسکلیټ د کوم حیوان دی ډیره څېړنه وسوه، لیکن د حیرانتیا خبره ده چې د دې شکل د هیڅ کوم حیوان سره مشابهت نه لري. دغه خطرناک اسکلیټ د 8 فوټه په اندازه اوږد دی، د کوم چې هډوکي د بدن څخه د باندې وتلي دي. د ډیرو کلونو د مهنت څخه وروسته هم دا معلومه نسوه چې دا حیوان کم حیوان دی او زموږ مځکې ته څنګه راغلی دی. امید لرم چې د حسن ټي وي دغه ویډیو به مو هم خوښه سوي وي. بیا به سره وینو په یو بل شاندار ویډیو کې. د الله په امان. السلام علیکم.